وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ټول راترک روغ او جوړ یاست. ګرانو کتونکو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د بتۍ یو ډېر پټ او خوندور راز در وښیم. او دوستانو، که چیرې تاسو ته اوس زنګ راسي یعنې ګنټۍ راسي، هغه به اټومیټیک ستاسو د موبایل هغه فلش چې دی هغه به بلیږي. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو، نو خامخا زده کړئ، ځکه چې تاسو ته هر وخت په هر ځای کې په ښه درتلی سي. بیا خاص کار د هغه دوستانو دپاره چې د موبایل ګنټۍ یې کمزورې وي، چارج یې تړلی وي، ګنټۍ ورته را روانه وي، دی یې نه اوري، نو هغه به په خپله فلش بلوي. نو دوستانو، که مو چیرې په جیب کې وي هم به فلش بلوي. ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. ویډیو در ښه وګورئ، ویډیو درسره لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. نور وخت نه اخلم، څو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کړم. نو د هغې لپاره به دوستانو تاسو راسئ، په خپل موبایل کې به دغه فون خلاص کړئ. فون چې مو کله خلاص کړو دوستانو، نو تاسو ته به دغه صفحه راسي. یعنې تاسو به د خپل موبایل فون نمبرانو ته ورسئ. چې کله هلته ورغلاست، اوس به دوستانو تاسو راسئ، په دغه 3 ډاټ به کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو، چې کله مو په 3 ډاټ کلیک وکړو، نو اوس 3 اپشنه دي. تاسو به راسئ، دغه اخري اپشن دی سیټینګ. نو چې کله مو سیټینګ کله وکړو دوستانو، تاسو ته دغه صفحه راځي. دلته به تاسو راشئ، فلش پرو کال ته به راشئ دوستانو. دغه اپشن دا فلش پرو کال چې کله راغله دوستانو، دا به ستاسو سره دغسې وي لکه اوس چې ما کړو، دا به دغسې وي. دا به تاسو دغسې آن کړئ لکه اوس چې ما آن کړو. بیا چې کله تاسو ته ګنټۍ راسي، که ستاسو د موبایل اواز بند وي، نو هغه به اټومیټیک په خپله بتۍ لګوي، یعنې اشارې به کوي. که هر ځای پروت وي، د شپې پروت وي، هغه به بتۍ لګوي. ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. کوم اوس سم زر نه وي خلاص سوی، نو دا د موبایل نمبرو ته به راسئ. د موبایل نمبرو ته چې راغلاست، بیخي اسانه بهترین اسانه طریقه ده. دغه 3 ټکي به په دا کونج کې چې ولاړ وي، په دا به کلیک کړئ. اخري اپشن د سیټینګ په دا به پسې ووهئ. دلته به راسئ، ګورئ دوستانو، 1 2 3 4 5 6 7 اووم اپشن دی فلش پرو کال. فلش پرو کال ته چې کله تاسو راسئ، دغه اپشن به ما سکان کړئ. دا به ستاسو سره دغه وي، داسې وي، دا به دغسې کوي. بس نور سیټینګ نه غواړئ دوستانو. بیا چې تاسو ته کله څوک ټلیفون راوکړي، غږ درته راووایي، هغه به اټومیټیک په خپله فلش بلوي. نو دوستانو، که مو ویډیو خوښ شوي، ویډیو ضرور درسره لایک کړئ او لینک یې د ټولو دوستانو سره شیر کړئ. ما ته اجازت راکړئ د نورو ویډیوګانو پورې د خپل ځان ځای خلاص کړئ. وسلام.